نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. محترم دانیک عمل د انسان یو بهترینه توخا او بهترین ملګری ده په دنیا کې او په آخرت کې، ځکه د نیک اعمالو په ذریعه سره انسان په دنیا کې کامیاب ده او دارنګې په آخرت کې کامیاب ده. لکه موږ په خپل معاشرې باندې نظر واچوو نو چې څومره صالحین نیکان خلک دي، هغوی الله عزوجل دنیام ښه کړې ده او انشاءالله آخرت به هم ښه وي. خو دا نیک اعمال لکه څرنګه چې دا کېږي ډېر په مشکله سره، ځکه شیطان کوشش دا وي چې انسان نیک عملونه ونه کړي او د خپله زندګي امیدونو او په غفلتونو کې تېره کړي. خو د دې نیک اعمال حفاظت کول دا په مو باندې ضروري ده، ځکه د قانون دا چې کله دی وشي حفاظت نه کېږي نو هغه د انسان نه ضایع کېږي. نو دارنګې د دې نیک عمل کولو او د دې د حفاظت دپاره دا په مو باندې لازمه ده چې موږ به د دې حفاظت کو، کنې دا نیک عمل به څه شي، دا به د موږ نه ضایع شي. اوس نیک عملونه دا په څه باندې ضایع کېږي، نو د هغې دپاره څه اعمال دي یا څه اسباب دي چې کله انسان د هغې مرتکب شي نو بیا د نیک عمل دا ضایع کېږي. لکه د هغه اسبابونه یو سبب یا د هغه اعمالونه یو عمل هغه شرک ده. په دې شرک سره د انسان چې څومره اعمال دي هغه ټول ضایع کېږي. شرک دا یو داسې قبیح عمل ده چې دې ته د نبي عمل هم نشي ټینګېدلی، چې د نبي عمل لا ډېر مضبوط وي. نو زموږ استاسو اعمال خو دا ډېر کمزوري دي، نو د دې شرک د وجې نه د انسان اعمال څه شی کېږي، دا ضایع کېږي. لکه الله عز وجل په سورة انعام کې فرمایلی دي ولو اشرکو، که چیرې شرک وکړه لحبط عنهم، نو خامخا برباد بشي د دوی نه ما هغه څه کانو یعملون چې دوی کی. یعنی کچیرې دوی شرک وکړه د الله سره شریک جوړ کړله، نو دا به څه شي، خامخا د دې شرک د نحوست د وجې نه د دوی اعمال دا به ضایع شي. په بل آیت کریمه کې الله فرمایلی دي ولقد اوحی الیک، یقینا وحی کړی شوی د تا ته، ویل الذین و هغه کسانو ته من قبلک چې ستا نه مخکې وو، خو لئن اشرکته ای نبي که چیرې تا د الله سره شریک جوړ کړه، لیحبطن عملک، نو خامخا خراب بشي، برباد بشي، ضایع بشي عمل ستا، ولتکونن من الخاسرین، و خامخا تبشي د تاوان والونه. هغه تاوان چې د هغې ډېر لوی تاوان ده چې په هغې باندې سړي دنیا او آخرت غر کېږي او د همیشه د جهنم مستحق ګرځي او د جنت نه محرومیږي. نو دا شرک دا یو داسې عمل ده چې د دې د وجې نه د انسان اعمال ضایع کېږي. په کار دا ده موږ ته چې د شرک که دا لږ وي او که ډېر وي، خو چې څومره شرکي اعمال دي چې دا مو وپېژنو او بیا د هغې نه مو ځان بچ کړو، نو د مو اعمال به څه شي، دا به محفوظ شي. او چې کله د عمل محفوظ وي نو دا انسان کامیاب ده. الله عز وجل دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله علیه و آله وسلم.